پکتیا کې د ټاکنو کمېسیون وایي د ښځینوو په یو شمېر محلونو کې قومي مشران ګومارلي. راتلونکې شنبه به په ټول هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شي. د نارینوو ترڅنګ به په دغه ملي پروسه کې ښځې هم ونډه ولري، خو د امنیتي او کلتوري ستونزو له امله به د ښځو ګډون پکې کمرنګی وي. دلته د پکتیا د ټاکنو کمېسیون ولایتي دفتر مسؤلینو وویل چې د ښځینه کارمندانو د کمښت له امله په ډیری محلونو کې نارینه کارمندان ګومارلي. د یاد کمېسیون د عامه پوهاوي مسؤل شمېر فیضي وایي په دې ولایت کې 300 ښځینه محلونو لپاره 3000 د ښځینه کارمندانو هدف ورکړل شوی و، خو د کلتوري محدودیتونو او امنیتي ستونزو له امله یې ونشو کولی چې په دومره تعداد ښځینه وګماري. نوموړي زیاته کړه چې په پاتې نیمایي محلونو کې نارینه کارمندان ګومارلي دي. رښتیا هم موږ د خوند لپاره تقریبا 1500 محله په پکتیا کې لرله چې تر 3000 پورې باید موږ دا کارمندان استخدام کړي وای، خو متاسفانه موږ ونه توانېدلو. خو بیا هم تر دقیق ارقام درته ویلی نشم، خو موږ تر نیمایي پورې دغه خوندې یا دغه نه څه کم استخدام کړي دي. باقي ټول هغه سپین ږیري قومي مشران علما دا استخدام کړي. په ورته مهال په دې ولایت کې د ښځو د برخې فعالانې په ښځینوو مرکزونو کې د نارینوو په ګومارلو اندېښنه څرګندوي او وایي د کلتوري ستونزو له امله ښځې نشي کولی چې د نارینوو محلونو ته لاړې شي. اندېښنه خو ده ځکه چې بعضې محلونو کې نارینه وي شاید هلته خویندې زړه ښه نه کړي، مګر هم یو مشکل او ستونزه ده چې هغه بعضې داسې رواجونه یا د اوس نه یو څه داسې ګنګوسې خپرې سوي دي د امنیتي ستونزو په باره کې چې د دې دپاره بعضې خویندو زړونه ښه نه کړل. بل لور ته بیا د دې ولایت اوسیدونکي امنیتي او کلتوري ستونزې په ټاکنو کې د ښځو په وړاندې لوی خنډ یادوي او وایي د وسلوالو طالبانو له لورې شوي ګواښونه به په ټاکنو کې د ښځو په ګډون منفي اغېز وکړي. دوی د ټاکنو په ورځ د ښځو تصویر اخیستل هم بله لویه ستونزه بولي او وایي پکتیا کې زیاتره کورنۍ د دې اجازه نه ورکوي چې د دوی د ښځو د تصویر واخیستل شي. تر ډیره پورې د ښځو ویره له انځور اخیستلو او بالخصوص د دوی ویره له ناامنۍ نه ده، ځکه ناامني هغه لوی دلیل ده چې حتی نارینه نشي کولی چې له کورونو نه راوځي. موږ او تاسو شاهد یو په دې وروستیو کې ډېرې لویې خونړۍ پیښې وسولې. د همدغو پیښو د خلکو په ذهنونو کې یو ډار اچولی ده چې دوی نشي کولی په هغه ورځ باندې په پراخ ګډون سره راوځي او په ټاکنو کې ګډون وکړي. زه غواړم چې د نورو نه هم دغه هیله ولرم چې دوی د رایې ورکړي او زه غواړم چې رایې ورکړم. خپل کورنۍ ته مې ویلي دي چې موږ باید حتمني رایې ورکړو. دغه ډېره مهمه ده د موږ لپاره. یو نارینه خو نشي کولی چې رایې ورکړي، ښځې هم په دغه هغه کې ونډه لري، حق لري چې رایې ورکړي. پکتیا کې د ټاکنو کمېسیون وایي د رایې ورکونې له 194 ټاکنیزو مرکزونو څخه 7 مرکزونه تر لوړ امنیتي تهدید لاندې دي، خو د دې ولایت اوسیدونکي بیا په دې اندېښمن دي چې په یو شمېر ناامنه ولسوالیو کې به هیڅ ټاکنې هم ترسره نشي.